خود ذره ولا جانان مسافره. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه نیکې پیرزوینې او د کوچني اختر مبارکي وایم. ملګرو د روژې میاشت تېره شوه، نن دړوکي اختر ورځ ده. په ګڼ شمېر پښتانه نن دلته راجمع شوي دي او په خپلې طریقې سره دړوکي اختر مانځي. د اختر په دې مبارکه ورځ او د روژې د بختورې میاشت د برکته مونږ دا دعا ده چې الله تعالی دې په لر او بر افغان وطن کې امن راولي، خوشحالي راولي، سوکالي راولي، وداني راولي. زمونږ دا پیغام دی چې خدای دې وکړي چې پښتانه یو بل سره د جرګې په لاره د مرکې په لاره خپل اختلاف ختم کړي، خدای پښتنو له برداشت ورکړي، خدای زمونږ په وطن کې امن راولي. زمونږ د ټولو دا شریکه دعا ده او د اختر دا خوشحالي مونږ نن ټول پښتانه دلته کې په شریکه باندې لمانځو. مونږ سره دلته کې د ټنګ ټکور بندوبست هم کړی دی. شاعران، ادیبان، د علم او هنر خاوندان هم زمونږ پر خپرونه کې مونږ سره ناست دي، وخت په وخت هم خبرې کوي. دلته کې ډېر سپین ږیري مشران د پښتنو قبیلو ناست دي، هغوی سره به هم زه خبرې اترې کوم د کوچني اختر په حواله چې هغوی مونږ ته څه وایي. راځو د موسیقۍ طرف ته. زمونږ د ننني پروګرام د موسیقۍ تړون عرفان زیدابال کړی دی او عمړی فنکار زمونږ طارق بنګش دی. طارق بنګش ورته خواست کوو چې په خوندورو نغمو باندې د دې پروګرام شروع.
مینه مینه مې کوله خبر نه وم او چې له ورځې مازدیګرو ماښام هم شته لکه زرکه د سپرلي وم په چړچاکو خبر نه وم چې ښکاري مې په بام هم شته ارناز به دې وړم ارناز به دې وړم د زړګي خانه مې درته ووې اوس کوږ د خیاله کرزا چې جانان مې درته ووې اوس کوږ د خیاله کرزا چې جانان مې درته ووې ارناز به دې وړم ارناز به دې وړم د زړګي خانه مې درته ووې ارناز به دې وړم د زړګي خانه خپل کړي ستم مې پاتې راوستي جانانا خپل کړي ستم مې پاتې راوستي جانا چې زړه دې راته خوکړو چې زړه دې راته خوکړو درمانا مې درته ووې چې زړه دې راته خوکړو درمانا مې درته ووې خیال کرزا چې جانان مې درته ووې اوس کوږ د خیال کرزا چې جانان مې درته ووې ارناز به دې وړم ارناز به دې وړم د زړګي خانه مې درته ووې لا 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 ما کتندرونه را پرې باسې را پرې باسا ما کتندرونه را پرې باسې را پرې باسا په خپله مې اوچت کړې په خپله مې اوچت کړلې اسمانه مې درته ووې په خپله مې اوچت کړلې اسمانه چې جانان مې درته ووې اوس کوږ د خیال کرزا چې جانان مې درته ووې ارناز به دې وړم ارناز به دې وړم د زړګي خانه مې درته ووې لا 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 دومره پوه نشوې چې دا غږ د مینې غږ و دومره پوه نشوې چې دا غږ د مینې غږ و عبد لیونی شي عبد لیونی شي عبد جانه مې درته ووې عبد لیونی شي عبد جانه چې جانان مې درته ووې
چې بختور دې مبارک شه چې رجد وي د کستا ماته کړي عذابونه د سکر دې مبارک شه اومه وطن ته خېجوینه زما خوږه جانانه ګډې بارېږي اومه وطن ته خېجوینه زما خوږه جانانه ګډې بارېږي ګډې بارېږي اختر خوراغلو یار می نشتا زما خوږه جانانه ګډې بارېږي اختر خوراغلو یار می نشتا زما خوږه جانانه ګلونو ډکا او غېږ بچا له ورکومه زما خوږه جانانه ګډې بارېږي اومه وطن ته خېجوینه زما خوږه جانانه زما خوږه جانانه زه به شیرین جانان ته شونډې سرې کومه زما خوږه جانانه ګډې بارېږي اومه وطن ته خېجوینه زما خوږه جانانه ګډې بارېږي کدی اختر ته ترا نغلی زما خوږه جانانه ګډې بارېږي کدی اختر ته ترا نغلی زما خوږه جانانه کته ژوندې اوس دې مړی صابومه زما خوږه جانانه ګډې بارېږي اومه وطن ته خېجوینه زما خوږه جانانه ګډې بارېږي اومه وطن ته خېجوینه غمجن مازیګر دې بیلتا الله خود ذره ولا جانا نموسا دا طارق بنګش ډېرې خوږې سندرې ته مونږ اورېدې مونږ سره یو ډېر دروند پښتون دا لیل نه راغلی دی چې مونږ ټول پښتانه په ویاړ کوو عبدالصمد افغان ناست دی هغه سره د اختر په مناسبت خبرې کوو
ستړي مه شه تاسو هم ستړي مه شئ ټولو ته ستړي مه شئ وایو چې څوک راغلی دی حاضر مجلس ته ټولو ته ستړي مه شئ وایو د اختر مبارکي درته وایي او د افغانستان او د پښتونخوا لرو بر پښتونخوا ته ټولو ته د کمکي اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دغه ورځ د خوشحالۍ د سوکالۍ او د خوشبختۍ ورځ وي او دا ورځ د خدای داسې وکړي چې د بدبختیو او د ناخوالو او د مصیبتونو آخري ورځ وي ها عبدالصمد وروره تا خو پیدا شوی دلته یې لوی شوی دلته یې سبق دې دلته ویلی دی کار روزګار دلته کوي چې ته په وطن کې دې اختر کړی د تقریبا د نن نه 10 کاله مخکې یو اختر مې هلته تېر کړی دی نو ستا هغه ځای د اختر خوند ډېر وکړ ځکه رښتیا درته ووایم د وطن خوند خو دلته نه پیدا کېږي مګر دلته چې چونکې موږ اسلام او مذهب او مطلب عادتونه د عربو سره یو شی دي نو د اختر منزل په موږ کې په دوی کې ډېر توفیر نه لري نو په دې وجه د اروپا او د امریکا سره چې کوم مسافر هلته دي هغې نه د موږ بخت ښه دی موږ دلته ښه اختر تېروو خو تا خو چې دلته کې په اختر کې میلو ټیلو نه هم نه تلې پټال به هم نه ځانګړي وو لوبې به هم نه کړي د اختر د هغه میلې هلته موږ لیدلي دي خو دلته دغه کارونه نشته چې یا ورونه بلکې ورګن ورته وایي نوره چې هغه دلته نشته ستا په شان د پښتنو خو دا تمه لرلی شو چې په آینده کې داسې د اختر په مناسبت داسې میلې هم دلته را جوړې کړي چې ټول پښتانه ورته ځي هغه خوندونه ته وایي خوشبختانه چې دلته موږ خپله د افغانانو ټولنه ده په هغې په دې ټولنه کې موږ د اختر په ورځ په اوله ورځ موږ ته خلک راځي او په دویمه ورځ موږ د خلکو پوښتنه کوو په دریمه ورځ د اختر موږ محفل جوړوو ټول سره راجمع کېږو نو دا د یوه د خوشحالۍ خبره ده چې دلته موږ داسې پروګرامونه خپل عنعنات کلتور راژوندي کړي دي یو جهان مننه ستاسو د درنو خبرو ستړي مه شئ حکیم خان الله په خیر اختر دې مبارک شه نظاره ستا دې مبارک شي د ټولو پښتنو دې مبارک شي ما خو وختي دعا وکړه چې د اختر یو کې الله چې ځان سره امن راوړي بر پښتنو ته اختر دې ټولو مبارک شي دلته چې کوم ناس مېلمانه راغلي دوی ته دې د اختر مبارک قبول او تاسو ډېر یو جهان مننه چې تاسو موږ دلته د اختر په مناسبت راغونکو د اختر مبارکي مې یو ځای ومانځله نو د دې یو جهان مننه او زه هېڅ تاسو دغه نشم کولی چې څومره تاسو موږ عزت راکړو دا عزت تاسو له خدای درکړي شمشاد ټي وي ده او خدای دې لر او بر پښتنو له د ورورولۍ او د عزیزولۍ او لاس ورکړي چې خدای پاک د دې نه مصیبت او تکلیفونه ختم کړي او الله دې ټول په دې اختر باندې چې ورپسې لوی اختر راځي چې دې کې ټول لر او بر یو بل سره په یو غېږ په غېږ باندې ولاړ حکیم خان لاله دا دې راته ونیو چې تاسو یې د کوم ځای موږ یې یو د ثوابای ثوابای څومره وخت کې مسافر یې ما خو چې 15 کاله نو په وطن کې د چې ته پرې 15 کاله کې تلې اختر ته ځې چوټای ورشي اختر نو وطن کې مې اختر خو کړی دی دوه درې اختر مې کړي خو زیات اخترونه مې دلته راوړي ځکه چې څونه ما دلته کې د اختر وي نو زما په هغه وطن کې د اختر دومره مزه نه وي د هغې وجه دا وي چې ستاسو غوندې وروڼو سره د اختر خوشحالي منزل او د ملګرتیا ځکه چې زموږ زیاته ملګرتیا دلته وشوه 15 کاله وشو بچیان پکې پیدا شو زلمیان شو او اوس خو دې وطن کې الحمدلله چې دلته بچیان ګورو نو زړه مو خوشحالېږي چې خدای پاکه کله هغه ورځ چې کله موږ راغلو دلته ایر کنډیشن نو نن په دې وطن کې ایر کنډیشن هم شته په دې وطن کې زموږ بچیانو سبق هم وایي هغه وخت کې بلې پښتون بچی په کوسای نه کتو نن چې کوم ځای ته بینک ته ولاړ شي نو پښتون بچی په کوسای ناست زړه مې دومره غټ شي قسم په خدای چې خوشحال شم چې خدای هغه ورځ وه چې راغلی دې وطن کې به ګرځېدی او پښتون بچی ولې په کوسای شو که ته نن الحمدلله داسې بچیان داسې وروڼه لرو افغانان کم د لر او بر پښتانه چې دي ډېر پښتانه په لویو لویو کورسو په لویو لویو کاروبارونو باندې وینم زړګی مې غټېږي یو جهان مننه ستا د درنو خوږو خبرو ستړي مه شئ په خیر اختر مبارک شي ښاغلی یوسفزی صاحب ستاسو د اختر مبارک شي او په لومړي قدم کې د شمشاد ټلویزیون د مشرتابه نه د ټي وي د ټلویزیون د رئیس ښاغلي پښتون نه ډېره مننه کوم چې دغسې یو پروګرام یې جوړ کړی دی چې مسافر افغانان یې سره راټول کړي دي او دلته د اختر لمانځنه کوي بیا ستاسو د دې میک د لارې
د افغانستان په داخل کې په لر او بر پښتنو ته په متحده عرب اماراتو کې چې کوم میشت مسافر افغانان دي پښتانه دي هغوی ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. او تاسو ته یو شعر ډالۍ کوم. یوسفزی صاحب وایي چې ازادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي، ازادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي، هیڅ افغان به قبول نکړي که همت افغاني وي. ازادۍ لره پکار ده ډېره لویه قرباني چې پکې نه وي هغه کله لوی اختر وي. نو زه وایم چې په دغه اختر کې چې موږ یو بل تحمل کړو او یو بل ته د وحدت او د همبستګۍ خبرې وکړو او کومه چا نه چې کومه غلطي شوي هغه یو بل ته بښنه وکړو. د کوچني اختر ورځ ده. زه بیا هم د دې مایک د لارې ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. تاسو راته دا ونه وایئ چې تاسو په افغانستان کې د کوم ولایت یې؟ موږ په افغانستان کې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د شینوار اوسېدونکی په قوم شینوار یم او په خټه پښتون. نو په زړه کې دې بله څه خبره شته چې کولی غواړئ؟ ډېره زیاته مننه. دا مو چې وخت مو راکړ د خبرو د تاسو څخه مننه، د دې ناستو مېلمنو څخه مننه، ډېره زیاته مننه. ډېره مننه سر. موږ سره عرفان استاد ناست دی. راځئ چې د عرفان استاد نه سندره واورو. شپکی تر منزل کا پلیزی ما پزای کا بویلستا کسیتا دور نچی چل تزلزل تخبیزی ترسو بدمینو خلق زړونه ماتوي ترسو بدمینو خلق زړونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي ترسو بدمینو خلق زړونه ماتوي ترسو بدمینو خلق زړونه ماتوي دا ادا اوزی دیوالونه ماتوي چې عشق دا ادا اوزی دیوالونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي لا 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 لا
چې ګټه ماته نه کړي خپل سرونه ماتوي چې ګټه ماته نه کړي خپل سرونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي گر د کورم اوسه جانانا سنگار کی مازیګر د کورم اوسه جانانا و خالد به بیا د چاچا نظرونه ماتوي خالد به بیا د چاچا نظرونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي د مینو خلکو زړونه ماتوي تر څو به د مینو خلکو زړونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه ماتوي دا ښکلي اخر ولې خپل لوزونه غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذرا ولا جانا نمصاب ستړی مشر ورور اختر دې مبارک شه فارمه شي وروره تا دې مبارک شي ستاسو نوم دی زما نوم جي بغدامین دی څو وخت دې مسافر وئ مسافرتیا خو مې ډېر وخت وکړه خو اوس په دوبۍ کې مې تقریبا څه کال د نږدې وخت کېږي دا مې لومبی اختر دی چې تاسو سره یې تېروم دا راته ووایه په پښتونخوا کې کوم دی سره تعلق صوابه یم جي صوابی جي ها سبق دې ویلی جي څومره دې ویلی ماسټر یم څه کړي کړو پولیټیکل ساینس او یار ډېر نو څه روزګار کوي نو بس دلته خو یو هوټل کې یو سوپروایزر جاب باندې یو او دلته کې اوس د اختر پرې موقع تر خپل وطن څه داسې یادېږي څه دود دستور څه یاره ډېر څه مو یادېږي خو بس اصل وجه دا ده چې تاسو داسې یو محفل جوړ کړی دی چې هغې سره زموږ نه ډېر څه تېر شوي دي او بل داسې کار دی چې خپل کلی خپل وي او پردیس خو پردیس وي بهرحال زه دلته د ناست مېلمانو مشرانو کشرانو او زموږ چې کوم نور داسې د ټلویزیون کتو والی وي یا د هغې نه نور ماورېدو والی وي څوک وي هغوی ته د اختر مبارکي ورکوم داسې یو ښایسته میاشت تېره شوه او دا زموږ دپاره ډېره د فخر او د باعث او د رحمت یو میاشت وه ستا یو جهان مننه درې درنو خوږو خبرو د لر او بر پښتانه یو دي یو هو او یو بهي د بېلتون کرښې د پښتنو در دامنځه دا تاریخي تړون دا نشي بېلولی نو ستا د درنو خوږو خبرو یو جهان مننه موږ سره نور هم ډېر درانه خواږه ملګري ناست دي د پښتو ژبې یو ډېر خوږژبه شاعر ښاغلی خالد خان اسرت صاحب موږ سره ناست دی او د اختر په مناسبت باندې هغه یو ډېر ښکلی نظم لیکلی دی نو زه هغه ته خواست کوم خو د هغې نه مخکې د هغه د غزل یو څو شعرونه دي چې ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول داسې د یادونو پښتنو را سره وجړل او دا مې بې وسي وه چې یو ته مې په ژړا نه کړې دا مې بې وسي وه چې یو ته مې په ژړا نه کړې نور خو ستا د چم لویو وړو را سره وجړل او چا چې به زما او ستا په منځ کې غمازي کړله چا چې به زما او ستا په منځ کې غمازي کړله نن بې وفا یاره کوم هغو را سره وجړل خالد صاحب د اختر مبارک شه ډېره مننه نظار یوسفزي صاحب ستاسو د ټول یو جهان مننه دا څومره دلته میلمانه راغلي دي او ستاسو د تلویزیون د ځلنده هندارې په مخ باندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشته ټولو پښتنو وروڼو ته د اختر مبارکه وړاندې کوم تا خو یو ډېره اوږده مسافري تېره کړه د وطن اختر درته یادېږي خپل وړوکوالی میلې ټېلې بڼچغو به وو ټالونه به وو نظار یوسفزي صاحب په شاعر کې او په عام ولس کې دغه یو فرق دی چې د شاعر ځان د کلي د اختر نه تروړلی نه دی دی همیشه په هر اختر کې کلي کې
ولې چې د شاعر ذهن چې دی د ولس نماینده دی، نو زما په خپل وطن کې کوم ولس چې دی هغه زما نه هیر نه وي. او زه همیشه که په دې وطن کې یم خو اختر د کلي کوم، هغه خیالونه دي، هغه مینه ده، هغه ملګري، زړه دې هلته وي، زړه مې هلته وي، بدني طور سره پوه سره بدني طور سره. حتی یو ډېر خوندور کلام لیکلو هغه دې مونږ مرګو. نزار صاحب ما ستاسو د پروګرام په تاثر کې د اختر په حواله باندې یو نظم لیکلی دی، خدای دې وکړي ستاسو خوښ شي. وایي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي، زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي، چې خوشحالی به وي وطن کې د اختر ورځ ده، هر چا به ځان له خپلې خپلې تیاری کړې وي، نوې جامې خو به پخوا وي جوړې کړې خلکو، د پیزارونو په دکان به نمبر نشي موندې، خپل که پردي دي ټول به یو بل نظارېږي سره، لارې کوڅې به خنداګانو نه په بله اوړي. زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي، چې هلکان به ډلې ډلې دکانونو ته ځي، چې د اختر شپې له په ګډه سامانونه واخلي، جینکۍ هم به په خپل کور کې سلاګانې کوي، د چا کوټه باندې به دا ځل الله وایي، د ماشومانو د سیالۍ تنده به ماته نه وي، د مور او پلار نه به وړې وړې غوښتنې کوي. زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي، چې زانګوګانې به راغلي وي د بڼ ډاګیله، د بڼ په ونو کې اوږده اوږده ټالونه به وي، ځوانانو ونې به پرې کړي وي باڼچغ دپاره، چې اوازونه به یې د کلي هاغه سر ته رسي، واړه به ځان له کډې اخلي د اختر په پیسو، نن د اختر ورځ د میلې وطنونه به وي. زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده، زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده، کلونه وشو چې دا خیال مو فقط خیال پاتې دی، اوس خو اختر مو اختر نه دی، یو رواج غوندې دی، اوس زمونږ زړونو کې مستی او خوشحالي نشته دی، اوس زمونږ کلي کې میلې او وطنونه نشته، اوس خو مرغۍ هم چېرته نه کښېني د بڼ په ونو، اوس هغه ونو کې اوږده اوږده ټالونه نشته. زما د لرې وطن یاره ته خبرې که نه، کلي کې خلک اوس په یره یره ژوند تېروي، خدای خبر درنګ له به د چا په کور قیامت راځي. اوس خو څوک ښار ته هم سودا له د اختر نه ځي، اوس خو څوک سیل له هم بازار ته مازدیګر نه ځي، اوس خو څوک ښار ته هم سودا له د اختر نه ځي، اوس خو څوک سیل له هم بازار ته مازدیګر نه ځي. دلته اوس یو انسان د بل انسان نه یره کوي، زمونږ حالاتو مونږ په یو بل نه اعتباره کړلو. زما د لرې وطن یاره تا ته څه پته ده، اوس چې څوک نوم د اختر واخلي زړه مې وبوږنېږي، ما ته بمونو کې نوستلي ماشومان یاد شي، چې پاڼې پاڼې شو جومات کې د اختر په ورځې، ښایسته جامو کې مې هغه ښکلي ګلان یاد شي. دلته اوس خلک د اختر مونځ هم په یره کوي، هسې نه دا ظلم جومات کې چېرته بم خلاص شي. خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده، خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده، مونږ اختر له هم د امن دعاګانې کوو. خالد صاحب په زړه کې بله څه خبره وي د شمشاد ټلویزیون په شعر دنیا پښتنو ته کول غواړم؟ نزار سبزي صاحب ډېره مننه، بس دکه یو ارمان دی د ټول زمام دی او زما په شان د هر پښتون دی چې د اختر په دې مبارک ورځ کې د الله تعالی نه د امن سوال وکړي، ولې چې تر څو پورې امن نه دی راغلی نو پښتون که ژوندی هم دی نو په مرګ حساب دی. زمونږ ژوندون په امن کې دی چې تر خپله منځه دا ستونزې خلاصې شي او په امن باندې یو ځای ته راټول شي. ډېره مننه ستاسو د درنو خوږو خبرو د دې دومره ښکلو شعرونو. ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی، زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری سهیل نه، سهیل اختر دې مبارک څنګه یار؟ ستاسو مبارک شه جي، الله ډېر قدر وکړه. ساله ولې ولا بس وخت تیریږي مسافر ته د ثړیا خو بس تیرېدلي او مرګ ته شپې ورځې لنډول دي دار د کلي نه په پټو کې به ناستو د اخترې مخترې به مونږ شوتلې به م ګېډې به م په سر وروړل به دا د اماراتو بس اخترې خو به ته تیریږي د الله لاک لاک شکر دی مړه به ته د اختر پرې موقع ته څوک ډېر یادېږي؟ ولا دا خبره چې رګ نه دي ونیو
کورواله مې ډېره یادېږي نو ظالم ابا دې نه یادېږي بابا دې نه یادېږي نو بس یو خبره بله ده په دې وطنو ځوانانو باندې دا ښځې ډېرې زورورې دي چې تر هغې یارې وایو که نه د زړه نه ده یاره زه خو خبره به دا وکړم چې مور پلار خو حقیقت خبره ده چې ښځه به هم بیا راشي او د دنیا په مخ په هر رشته بیا راشي څوک به راته ورور ووایي څوک به راته کاکه ووایي څوک به راته څه خو مور او د پلار چې کومه خوږه مینه ده نو هغه بل انسان نشي درکولی او هغه خو زمونږ تر اخره پورې دي د جنت ټیکې دي زمونږ که نه خو دا ښځې خو بیا نه میلاوېږي بس هم د دې ښځو دپاره دې امارات ته راغلي خلک بوډاګان شو دا په دې اختر کې خو به تا وایي ډېر واني کول نیکه به در پسې ډانګوری راغستو یو کار بل وکړه نو پخوا به داسې کار وشو چې چېرته ماما کره به لاړو نیکه کره به لاړو نو ډېر به خوشحالېدو دا یو پخوانی واسکټ به یې اچولی او د تیلې ټوپۍ به په دې دې خلي وه که نه اوس خو چې ماما کره لاړ چې بدلا ښکته کړي نو څه به وایي چې وروره بس اوس به د 500 به روباتي یا د 200 ووایي خو چې راباري کړي نو اکثر له هغه د نسوار او هغه ډبي پکې غاښونه وګوري داسې نو خلک هم الله چې کمزوري شوي دي بس څوک الله دې را باندې خپله پرده واچوي داسې د خپل کلي د اختر څه خبره در راسې یادېږي ډېرې په زړه په دې مسافرۍ په دې اختر والله دا خپل کلي خو بس میلې او ټېلې هم ډېرې یادېږي نه که والله چې ډېر مزه چې به خوند به اکثر له به هم پکې لا چې میلو له بدلو د کلنډرانو ډریورانو سره هم پکې جګړې مو کې په چت په خدو ویل مخې چې ټرفیک والا پرچه راکوي که نه نو اکثر له به په دغه چتونو متونو دا لانجې کونجې به وي په پېښور کې زیاته خلک دا کوي چې دغه جنګوي که نه هغه انډې پکې جنګوي رواج هم شته نو بس دا جیبونه د ترخ به هم ډک کړي وي نه که دا جیبه مزه وی ډېر بره حالات دی او په مسافرتیا کې خو مړه زه یم چې الله دې د هر مسافر ثواب وکړي چې بس خپل وطن دی د مړه دلته هم ستا اختر وي واتساپ ته به راوځي چې خوا کې وګوري بنګالي به درسره ولې ته دا جړه په چا پسې کېږي کلی مې یادېږي مړه د اختر په کور کې مزه کوي نه ستا هغه لوبې یادېږي چې په کوڅو کې به دې منډې وانې کړي منډې به مو والې په حجرو کې به مې پلونه وو ربابونه وو نو رباب منګې مړه نو دلته مزه نه کوي که نه د کلي هغه کچه کوټې دي چې هغې کې غرب ورکړي په خور هم در باندې راپروت دي څه داسې خبره دې یادېږي چې شمشاد ټلویزیون مینهوالو ته بس بیا به وژاړو مړه نه جاړه مګه غوره اختر دی خوشحاله نو په اختر کې خو مسافر سړی به همدغه ژړاګانې کوي چې د مانځه نه راشي بس په ځان کمبل راوچي و یخني را باندې راغله او په منځ کې ژاړي نه تا نه مخکې د مشرانو خبرې وکړه خو ډېرې کلکې خبرې نو هغوی مشران دي موږ خو لا افغانان یو که نه موږ ته لیدلي دي یاره نو ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو تا سره یو ځلې بیا هم خبرې کوم ته خپل یاداشت را تازه کړه او که بړ کې داسې خبرې چې کولې غواړې زه به ده ووایم اکټینګ په خپل ځای خو دا څومره چې ما وګوري زمونږ د شمشاد ټلویزیون نه مخه زه ټولو خپلو مینهوالو ته او خپلو ګرانو پښتنو قدرمن چې د لر دي او که د بر دي زه ټولو پښتنو ته د زړه د کومې اختر مبارکۍ وایم او انشاءالله چې راتلونکي وخت کې به موږ تاسو ته ښه ایټمونه ښه پروګرامونه به موږ تاسو ته وړاندې کوو نو چې ستاسو تعاون انشاءالله موږ سره وي نو موږ به تاسو سره د دې نه ښه پروګرامونه ښه ایټمونه به موږ تاسو ته مخکې کوو او زما د مخه ټولو پښتنو وروڼو ته که په امارات کې دي که هغه په امریکا کې دي که هغه د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي نو زما ټولو ته اختره مبارکه شه خو کلي کې سهیله ستا په ملګرتیا په ورورولۍ او په همکارۍ باندې موږ هم ډېرې ډاډه یو ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ کور مو ودان الله هم ډېر قدر سهیل ګرانې خوږې خبرې تاسو واورېدې ډېر تاسو وخندولې را تازه یې کړئ موږ سره یو بل ورور ناست دی ستړی مشر ورور اختر دې مبارک اوسئ ستاسې هم چنان د نړۍ په هر ګوټ کې چې څومره میش افغانان دي پښتانه دي
مسلمه طبقه ده د زړه له کومې ورته د اختر مبارکي وایم. ستاسو نوم دی؟ مننه. په سر کې د شمشاد نړیوال تلویزیون د ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو نه کارکوونکو نه له تاسې نه مننه کوم. آصف عبدالزیم د ننګرهار نړیوال تلویزیون د خپرونو پروډیوسر او د احد ټولنې مرستیال. ډېر ښه. ستا راتګ د ځان لپاره او دلته کې دا ناسته ډېره د درناوي او ډېر د اعزاز خبره ده. تاسې نه مننه کوم. واقعا لکه څرنګه چې شمشاد تلویزیون نه هېرېدونکې هڅې ګورو د ملي یووالي دپاره، سولې دپاره، پیشرفت دپاره او خاص که د پښتنو دپاره چې نن د اختر دغه شپې ورځې دي او ټول پښتانه سره په یو ټغر راټول کړي دي. له تاسې ټولو مننه کوم، خاص که ستاسې مشرتابه او له تاسې څنګه زمونږ دا غونډه موږ پکې لر او بر ټول د هرې ولسوالۍ د هر ولایت څوک نه څوک پکې خامخا شته. مونږ کوشش هم دا عبدالصمد رو د ټولو سره همدا خبره کړې وه داسې یو غونډه به کوو چې لر بر افغان وطن هر وګړی ورته راوبلي. مننه. واقعا نن دومره د خوښۍ احساس کوم چې زه په خپل شته لباس کې نه ځایږم. هغه مشران، هغه همزولي کشران تر دا ماله پکې نه ترسره کېږي. دا ټول تاسې د شمشاد تلویزیون افتخار دی، ستاسې هلې ځلې دي، د ستاسې نوښت دی، ستاسې هغه همکاري ده کوم چې افغانانو سره کړي، کوم د پښتنو سره کړي او نن مو سره په یو تلویزیون په یو ټغر راټول کړي او د یو تلویزیون دی د دو خپرونې نشریږي. له زړه د کومې د تاسې ټولو مننه کوم او په نړۍ کې ګرد افغانانو ته، پښتنو ته، مسلمه طبقه ته د زړه له کومې د کمکي اختر مبارکي وایم. ډېره مننه ستاسو. زه غواړم چې اوس د اختر موقع یو څو رنګین شعرونه څخه دي چې دا تاسو ته زمزمه کوم. په رواجونو کې ایثاره جنۍ، په رواجونو کې ایثاره جنۍ، مینې ته نه ده لا اوزګاره جنۍ. او ته مازدیګر د کوره مه راوځه، ته مازدیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جنۍ. او یارې په کټ قامت کې دنګ دی که څه، یارې په کټ قامت کې دنګ دی که څه، سله تاویږي د چیناره جنۍ. او په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي، په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ د کلي تاڼېداره جنۍ. نو زمونږ یار زمونږ ملګری په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره ډېره ستړې کړې ده او زمونږ ډېر د مینې ډک یار دی سرکار ناست. سرکار اختر دې مبارک شه. زیدو بخجي ستاسو دې مبارک. ستا ډېره مننه په دې نننۍ خپرونه راجوړ وکړې، موږ سره ډېره ستړې کړې ده تاسو ستا ملګري. یاره جي به ستاسو هم ډېره مهرباني چې موږ ناچي ستاسو دې محفل کې دعوت راکړو موږ رالو. تا ته یار دا سرکار ونیو دا د مینې نه ته څوک وایي که وسایل دي رسه څه چې دا سرکار په ځان دې ظالمه پوره سټیټ کې میښه دی. یاره جي زه به تاسو دومره ووایم چې زما اصلي نوم اسرار دی او په سرکار مشهور شوی یم، خو دومره به زه تاسو ته ووایم چې دا اسرار زما نوم دی او دا سرکار زما د نوم یو سوری دی. ښه د اختر په ورځ د څه به ووایې؟ یاره جي د اختر ورځ ده او د اختر په ورځ به زه د کلي په ماحول باندې داسې یو لوبه ووایم. ډېر به خوند وکړي. که ستاسو اجازت وي موږ ټولو ته سترګې سترګې غوږ وو بلکې ټوله دنیا کې پښتانو ته سترګې غوږ ورکړي. اجازت دی. غمجن مازدیګر دی بېلتا الله خود ذره ولا جانان مسافر. داستا بیاد یا بدهریم زچی قدم پا قدم زمتا یادوما اشنا تا بیادوما کلتا بیادوما داستا بیاد یا بدهریم زچی قدم پا قدم زمتا یادوما اشنا تا بیادوما
یادومه ظالم دلاسا ستا د بلتون 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 ظالم دلاسا د جدای شپې په پردیس کې تېرومه تا به یادومه ګلې تا به یادومه دسته به یاد یا به تېر یم زه چې قدم په قدم درته یادومه اشنا تا به یادومه کتاو د عشق راته معلوم وې 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 دومره حسان به مې بلې درکومه تا به یادومه ګلې تا به یادومه دسته به یاد یا به د هېر یم زه چې قدم په قدم ځم تا یادومه اشنا تا به یادومه ګلې تا به یادومه دستا په مینا مې سوګند دی 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 عادت مې نه دی چې زه تا به هېرومه تا به یادومه ګلې تا به یادومه دسته به یاد یا به د هېر یم زه چې قدم په قدم ځم تا یادومه اشنا تا به یادومه ګلې تا به یادومه ګلې تا داو زمونږ یار زمونږ ملګری سرکار چې ډېر خوږه سندره یې په ډېر ښه انداز کې پیش کړه کتونکو ستاسو به خوښه شوي پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي خدای لر او بر یې وویشي چې روږ شي پښتانه چې څوک په لر او بر کې ویشي خدای لر او بر یې وویشي چې روږ شي چې درنښته مو د یووالي کتی نشي چې درنښته مو د یووالي کتی نشي
خدایه باد یې کې بڼه یې کې چې سپک شي. ملګرو عبدالصمد افغان یو پوښتنه رالیږلې ده که په تاسو ناستو کسانو کې چا د هغې ټیک او صحیح جواب راکړ نو موږ ورته نقد انعام ورکوو 1500 درهمه. سوال دا دی چا له هم د هغې سوال جواب ورځي نو لاس په پورته کړي چې په افغانستان کې څو ولایته دي او د هغې نومونه څه دي. تاسو مایک ته ستړی مه شروع په خیر. ډیره مننه تاسې ته او د ټولو میلمنو ته د زړه د اخلاصه ښه راغلاست ورکړی وایم. نو د سوال جواب لرئ دې پوښتنې؟ توکل په خدای یو څه کوشش به پکې وکړو. وایه. نو مخکې د افغانستان څه وخت چې د طالبانو حکومت هغه شو 9 ولایتونه وو د هغې نه بعد بیا 22 او د ما په فکر باندې اوس 24 دي. نومونه یې اخیستی شي؟ نومونه نو د دې یو سر نه به درته شروع وکړم چې نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار دا په یو زون کې راځي. د هغې سره په خوا کې لوګر، پکتیا، ګردیز، پکتیکا، خوست، کابل، پاروان، کاپیسا، پنشیر، مزار شریف، سمنگان، بادغیس، هرات، غور، فرا، اروزگان، هلمند، کندهار، زابل، بامیان. نور بران از فکر نه کوم چې کوم یو پاتې وي. ډېر کمال دی وکړ. او تورې که زه به بیا هم لږ سوچ پکې وکړم کوم یو د ما د هغه نه پاتې وي نو هغه فکر نه کوم چې کوم خوست مې ویلی پکتیکا او یو نوی ولایت دایکندي چې هغه نوی جوړ شوی دی نو د هغې نه خو هم ډېر زیات وویل شاید څه نومونه راته یاد ودي خو شاید د دې ورونو یو څه هغه ته به ما یو څه جواب صحیح کړی که په 40 کوي ممکن دی یو 20 خو به زیات ویلي او د ما جواب ته باید صحیح دی ووایي. هغه خپله وایي چې په 40 کې به مې 20 جواب کړی داسې سوچتي چې 40 نومونه ورځي یعنې انعام دله ورکوم. بل څوک شته؟ یو رانه پکې کاپیسا هم پاتې و. کاپیسا ته مې اوس رایادې په یو ځل خو نه کاپیسا نه پاروان مې ویلی پاروان مې ویلی. په هر حال او غور ما ته تا دا نومونه اخیستل او ما ته د پښتو هغه ټپره یاده شوه چې افغانستانه ډاډه اوسه د پښتنو میندو زامن به دې ګټي. ډېره مننه یوسفزی صاحب. غواړم چې دغې ناستو ټولو میلمنو ته یو شعر ډالۍ کوم کوي تاسې اجازه وي. وایي والله د ډېرو یې ګوګل کې زړګي وزغلول چې د خندا سره یې سره ننګي وزغلول او وایي ډېر پرې مین شو چې تښکل به کړو د اسره ننګي وایي ډېر پرې مین شو چې تښکل به کړو د اسره ننګي وپوښتنه هغه یې ټول تر تنګي وزغلول او وایي لکه چې بیا راښکته شوی دی د غرونو وحشي چینکو ځکه بر ګودر نه منګي وزغلول او وایي متقي وګوره والله منګي واریږي پسې او مستې کوچۍ د کلي واړه زلمي وزغلول. ډېره عبدالصمد صاحب په خپل لاس ورته دا انعام ورکړي. ټولو ته ښه چړچکې ورته وکړئ. یوسفزی صاحب که تاسو اجازه وي په دغې آخر کې زه دغه تاسو چې ما ته کوم انعام راکړی دا د ما په سر سترګو قبول ده وایي برګ سبز توبې درویش زه دغه پیسې بیرته د خپلې خوا نه د شمشاد نړیوال تلویزیون ته انعام ورکړم. او زه ستا د راکړی انعام دې فنکارانو ته ډالۍ کوم چې پښتو ژبه او پښتو کلتور ته څنګه ځای ژوندی ساتي. او تا ته د پښتو یو نوې ټپره زموږ یو ملګري جوړه کړې ده هغه ډالۍ کوم چې د جانان یاد اسلام آباد دی. د جانان یاد اسلام آباد دی زما د زړه کابل قرار ته نه پرېږدي. په ډېره موده پس مې
سترګې لږې شان خوږې شوې په ډېره موده پس هغه سړی مخې له راغی ستړی مه شې بدبیکمه په خیر ډېره مننه نزار بھائی د ټولو نه اول زه راغلی د لر او بر درنو پښتنو ته د زړه د تله هرکلی او ښه راغلاست وایم او بیا ورته د دې کوچني اختر ډېره ډېره مبارکي د زړه د تله وایم د هغې نه علاوه د شمشاد ټلویزیون او د هغې د مشرانو او د ټول ټیم ډېر زیات ممنون او مشکور یو چې دا دومره ښکلې ټولنه دلته جوړه کړې ده او زه به درته دا یو حقیقت ووایم چې زما په 14 کاله د اماراتو مسافرۍ کې دا د ټولو نه ښکلی اختر دی چې دا څنګه مسافرو سره یو ځای او په کوم شان باندې تېر شي فضل حکیم وروره زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون له طرفه د دې ناستو ټولو درنو افغانانو له طرفه ستا یو نړۍ مننه کوم چې دا نننۍ غونډه دې را جوړه کړه تا پکې ډېر ځان ستړی کړی ډېرې منډې تړلې دي موږ سره کړې دي ستا په ورورولۍ او په ملګرتیا موږ هم ډېرې ډاډوي دا راته ووایه ستا څومره وخت وشوې مسافرۍ او نزار بھائی څنګه چې ما تېره کړه 14 کاله مسافري مې وکړه او لګیا یو له ګورو چې تر کومې پورې کولی شو نو د خپل وطن د یادېږي مور پلار نو خویندې تاسو به کور والا دلته دي نو دا مسافرۍ دغه احساس خو به هغسې تریخ نه وي لکه موږ ته چې څنګه دي نزار بھائی دا یو حقیقت دی څنګه چې زما یو مخکې یو ورور وی چې په دې زمونږ خپله خاوره چې کومه ده زمونږ کومې لوټې لوټې کلي چې کوم دي زمونږ هغه پولې چې کومې دي هغه مونږ په ډېرو لویو لویو ښارونو او په بنګلو باندې سره نه بدلو او چته هم هغه اختر او هغه مزې هغه دلته کې نشي پیدا کېدی نو اختر خو د کلي اختر وي خو بیا هم د شمشاد ټلویزیون په ځلنده هنداره زه د لر او بر ټولو پښتنو ته بلکې چې څوک هم مسلمانان دا پروګرام ګوري نو هغوی ته د کوچني اختر د زړه د تله مبارکي ورکوم او د خالد حسرت صاحب یو ښایسته شان شعر دی چې هغه یو دعا ده هغه هم تاسو ته ډالۍ کوم اختر ځان سره د امن په سرلي راوړه اختر ځان سره د امن په سرلي راوړه یار له ګلونه راوړه ما له خوشحالي راوړه او چا مې د ګل ګل وطن خاوره د نظره کړله چا مې د ګل ګل وطن خاوره د نظره کړله لوګي کومه ترې جانانه سپېلني راوړه ډېر ډېر یو جهان مننه ستا ستا په ملګرتیا په ورورولۍ موږ نازي دي ډېره مهرباني ستاسو نظار صاحب او د دې ټولو درنو پښتنو ډېره ډېره مننه چې دې راغلي دلته ناست ستاسو ډېره مهرباني ډېره مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه زه ډېره شکریا ادا کوم د شمشاد ټلویزیون چې پښتنو له په دا قسم ته کوریج ورکوي او په داسې مذهبي تهوار باندې هغوی ته کوریج ورکوي زه ډېره شکریا ادا کوم زه شهزاد افریدی انفارمیشن سیکرټري اف یو اے ای په سطح باندې تاسو ته مخاطب یم تاسو سوال کوئ د اختر ورځ ده د ټولې دنیا پښتانه درته ګوري څه ویل غواړئ پښتنو ته خو زه یو پیغام ورکوم که تاسو سوال کوئ د موسیقۍ په حواله یا د موسیقۍ په سطح ستا پړه کې څه زه دا ویل غواړم چې د پښتو موسیقۍ یو قسم ته نسل کشي روانه ده که سوچ وکئ د نن نه یو څو وخته مخکې ایمن اداس یو ډېره ښه ګلوکاره یو ډېره ښه فنکاره یو ډېره اعلی آرټسټه وه چې هغه هم د بده مرغه زموږ پښتنو برداشت نه کړلی شوه او هغه یې مړه کړه 2 میاشتې یا تقریبا یو میاشت یو نیمه مخکې غزاله جاوید چې د پښتو موسیقۍ یو نوموړی نوم و هغه هم د بده مرغه زموږ پښتنو یا زموږ دا کلچر چې کوم نن سبا د پښتو موسیقۍ روان دی او د دې نسل کشي کېږي تقریبا یو قسم ته هغه هم د منځه لاړه نو موږ دا خواست کوو چې پښتانه چې پېژندلی کېږي هغه یو قسم ته د خپل کلتور د خپل کلچر د خپل موسیقۍ حوالې سره پېژندلی کېږي نو زه به دا خواست وکړم یا زه به دا ووایم چې کم از کم موږ د خپل کلچر د خپل کلتور
دومره خیال وساتو چې دا د دې نه زموږ پہچان دی. مشره ډاډه اوسه که دغه فنکاران دي پښتنو په خپل زړه کې ځای کړي دي، پښتنو ور ډېر لوی مقام ورکړی دی. دا پښتنو نه دي وجلي، دا د پښتو او د پښتنو دشمنان چې کوم دي زموږ د وطن زموږ د خاورې، خو زموږ مشرانو زموږ پلارانو 15 کاله د دغه خلکو مقابله کړې ده. هم دا وطن ساتلی دی، هم دا ژبه ساتلې ده، هم به دا پښتو وي، هم به دا وطن وي. ډاډه اوسه که انشاءالله انشاءالله موږ دا هیله لرو د پښتنو نه چې دا پښتون کلچر، دا پښتون کلتور به چې د څومره وخت نه را روان دی دومره وخت نه بعد به هم دا وي انشاءالله. ډېره مننه ستا د دې درنو خوږو خبرو. مهرباني. غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذرا ولا جانا